ته لاس دی انشاءالله ځوانانو وعده در سره کوم په قسم چې تر څو موږ موجود یو تر هغې به یې پرېږدو چې ته زما جرګې ته راتلې نو خلکو د فایرینګونه کول نن زه درته ناسته ولاړ یم ته اوس راشه درته
چې ولسي جلسه به سبا ورسته کېږي دا نن چې کوم خلک ځوانان راغلي دي دا خو صرف د خپلو مشرانو عسکر دي او دلته دوی ته ولاړ دي چې راده شي اوس دی دا جرنیل دا پنجابی او دا فوج دا ځوانان یوازې د خپل وطن عسکر دي دا نن دې ته راغلي دي چې ته زما جرګې ته راتلې او خلکو د فایرینګونه کول نن زه درته ناسته ولاړ درته اوس راشه درته نوره جلسه ده سبا ماښام به په دې ګراونډ کې عمومي جلسه وي دا مخامخ سیټونه چې به سطح کېږي کل هم به دا ټول میدان تر سبا ماښام پورې به د مشرانو پنډال ناست دی هغه لګیا دي هلته مشوره لګیا ده هلته خبره لګیا ده نن ورځ خالي نن ورځ 15,000 نه باندې وطن مشران په رجسټر باندې په کارډونو باندې دا رسېدلي دي د هرې پارټۍ مشران راغلل د هرې پارټۍ مشران دا موجود دي د هرې ضلع یوه ضلع نه ده پاتې د ټولو ضلعو مشران موجود دي د ټولو طبقو پیشو مشران موجود دي د وطن تر خویندو سره دا دلته موجود دي محترمو مشاورت لګیا ده د ظالم پر خلاف د جابر پر خلاف دېګ پر خلاف پښتانه مشران سره ناست دي دوی به تاسو د دوی پرډل ته اټک کوشش نه کوئ دا به وعده ده ځکه هم چاته مشران مشوره کوي چې رس جوړ شي آلریډي هلته خلک ډېر زیات مشران دي په ډېر لوی تعداد کې دي هغې مشاورت او خبرې شروع دي په هغه کې بیا فرق راځي نو تاسو به دا موقع ورکوئ تر سبا پورې به د پنډا نوره ټوله علاقه ستاسو ده چې جلسه پکې کوئ هم سټېجونه مو درته جوړ دي چې کملۍ خیمې مو درته جوړې دي دا ټول بیتوکونه ستاسو دي انشاءالله دا انتظامات به نور درته کوو او البته د مشرانو پنډال په طرف باندې به ځوانان د تګ کوشش نه کوي پیاوړي یئ تکړه یئ تاریخ جوړوئ د وخت اتلان یئ او دغه ځوانان او دا چې څومره دلته ناست دي دا د دښمن وار وي دا هر ځوان هغه ځوان دی چې د دې وطن لپاره هم ستا سر ماتولی شي هم خپل سر ورکولی شي ډېرې قربانۍ مو ورکړلې ډېر یې شهیدان کړلئ انشاءالله اوس د ظالم وخت دی چې هغه مو مسؤول شي نو ما صرف د پیغام ته راغلی وه چې ځوانان به د مشا دلته خپل پنډالونو کې ګرځئ دلته به خلک راځي خبرې به درته کوي تقریرونه به درته کوي د خپل وطن خبره به کوي هغه به تاسو په ارام سره اروئ او نور به د پنډال په طرف باندې به د مشان پنډال ته به رش نه وي بیا هم ځوانانو ستاسو قربان شوه ستاسو د رنګه قربان شوه بے انتہا دا ځوانان را باندې ګران دي کوم ځوانان دوی شهیدان کړي دي ما هر شهید نه پس یقین ومنه زه کمره ته لاړ شم دا ځوانان زه د دغو ځوانانو سره بې انتها مینه لرم ما په هر شهید باندې کمره ته یوازې تللی یم ما په قرآن لاس ایښي دي چې زه به د خپل ملګری شهید چاته پرېنږدم انشاءالله وخت راځي بیا هم